واو، امریکا د افغانستان د ملي دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ستاینه وکړل. د ایران جنگ کې د افغانستان اسلامي امارت سرتیري د نړۍ زړور سرتیري یاد سول. دا چې امریکا څنګه او ولې د ملا یعقوب ستاینه کړې. د افغانستان د اسلامي امارت سرتیري څنګه د نړۍ زړور ځواکونه یاد سول. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د پاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د ایران سره د تیرې ورځې د جګړې په اړه د طالبانو چلند په نه رستایم. د جګړې په حالت کې یو اټومي هیواد ته ورننوتل او امنیتي پوستې سقوط کول هم د هر دولت د وس کار نه دی. نوموړی دا هم وایي زه د 2019 کال څخه پوهېدم چې اشرف غني او اداره نور حکومت نسی کولی، باید واک طالبانو ته ورکړل سي. دوی د امریکا او ناټو غوندې غټ دولتونه د سولې خبرو ته مجبور کړل. دا کوچنۍ خبره نه ده. بلخوا ایراني وزیر هم د مولوي محمد یعقوب مجاهد په وړاندې ماتې وخوړل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سید رسول موسوي په نیمروز ولایت کې د دغه هیواد له پوله ساتو ځواکونو سره د طالبانو نښته د استعمارګرو د دسیسو دوام بللی دی. موسوي دا خبره تیره ورځ یکشنبه د غبرګولي په ومه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دي که په 1872 میلادي کال کې ګل سمیت په خپلو دسیسو سره آباد سیستان اوسني حالت ته راوړی، نن غواړي وارثین یې ایران او افغانستان وران کړي. دغه ایراني ډیپلوماټ د ایران او افغانستان د دواړو هیوادونو پر خلکو او مشرانو غږ کړی چې هوښیار واوسي. سید رسول موسوي ټینګار وکړ چې د ایران او طالبانو ترمنځ هر ډول سرحدي شخړه به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک زیان لامل سي. وړمه ورځ له غرمې مخکې د پولې په صفري نقطه کې د طالبانو او ایراني پولساتو ترمنځ سخته نښته وسوه. د را رسېدلو راپورونو له مخې په دې جګړه کې یو طالب سرتیری شهید سوی او 2 ایراني سرحدي ساتونکي ووژل سول. د پولې له هغه خوا د هوان د توغولو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په نیمروز ولایت کې شاوخوا 10 تنه د سیمې اوسیدونکي ټپیان سول. د طالبانو او د ایران پوځي چارواکو پر یو بل د دغې جګړې د پیلولو تورونه لګولي، خو اوس تازه هوکړه سوې چې د جګړې د پیل لامل به د دواړو غاړو لخوا څېړل کیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.